السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قاری محمد جعفر حماس د لغمان له ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده که یو جومات کې یو قاري د قرآن کریم ختم کوي او همدغه قاري بدعتي وي، نو د داسې قاري پسې تراویح کول د شریعت له نظره څنګه دي؟ جایز دي او که ناجایز؟ علامه مفتی رشید احمد لدیانوي رحمه الله په احسن الفتاوا کې لیکي چې نن ورځ د اکثرو مبتدعینو عقیدې شرکي عقیدې دي. نو که یو مبتدع او یو بدعتي شرکي عقیده ولري، هغه پسې اقتدا شرعا نه ده جایز. او که داسې وي چې هغه عقیدتا موحد وي لکن په عمل کې بدعتي وي، دې ته مبتدع عملي ویل کیږي. بیا هم فقهاو لیکلي چې داسې کس پسې اقتدا مکروه تحریمي ده. که تاسو داسې یو امام پیدا کوئ چې هغه صاحب د پاکې او د توحید او د سنت عقیدې والا وي، داسې امام پسې اقتدا بیا هم جایز نه ده، مکروه ده په کراهیت تحریمي سره. او که داسې امام بیا تاسو لپاره نه پیدا کېده او ستاسو په مونځ نه کولو باندې په قوم کې اختلاف پیدا کېده، نو بیا عملي مبتدع پسې اقتدا وکړئ. مومن اورور د عبادتونو مستند د رحمت